زه چې په دې ښار کې د وږو سترګو ښکار کېږمه، زه ډمه نه یم اولادونه مې نه خر دي بچا. ته تش اعلان وکړه چې یار د یار ته ورسیږي، زما د یار کورونه دواړه ور په ور دي اشنا. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ په دې هیله چې ټول راته روغ او جوړ وئ. زما ګلالیو لیدونکو، زه نصیب جان ساحل راغلی یم د وقار صاحب خواته. د وقار صاحب کتابکور کې شتون لرو. دا یادونه باید وکړم چې کوزې پښتونخوا ته راغلی یم او د وقار صاحب به خپله پیژندګلوي تاسو سره په خپله وکړي. ټولو کتونکو ته او تاسو ته سلامونه او احترامات. ډیره مننه چې دومره لرې دیر ته راورسېدئ او الله بیا راوله. خوشحاله شو تاسو سره ملاقات وشو. تاسو دغه خپرونه ریکارډ کوئ او مونږ د دغې په ذریعه ستاسو چې کوم مینوال دي هغې ته رسوئ. نو ډیره مننه. ما نوم وقار خان دی او وقار مې تخلص هم دی. وقار خان وقار مې دغه ادبي نوم دی او د صحافت او دا کوم کتابونو پبلیکیشن چې دی دغه مې روزګار دی او د ضلع کوز دیر د معیارو سره تعلق لرم او معیارو کې مې دغه د معیار کتابکور په نوم باندې دا لایبرري هم ده او پبلیشر هم دی. ډیره مننه. وقار صاحب که دا راته ووایې په شروع کې چې د ستا مینوال خو ډیر دي، د ستا مینې زه دلته د ستاسو جاندول ته راورسولم، دیر جاندول ته یې راورسولم. دا ستاسو مینه وه، ستاسو لیدونکي اوریدونکي ډیر دي. دا راته ووایې چې ستاسو څو کتابونه چاپ دي د شاعرۍ؟ ډیره مننه جی. مینه مو کمه مشه او دغه ستاسو مینه ده د پښتو سره د شاعرانو سره زما څه کمال نه دی. به هر حال 2 کتابونه زما د شاعرۍ چاپ دي چې یو د خمارونو په لار او بل ملنګ غوندې سړی دی. ډیره ښه. دا کوم یو کتاب دی اولنی چاپ ده او کوم یو کتاب ډیر وچلېدو یعنی لیدونکو اوریدونکو لوستونکو خوښ کړو؟ یاره جی زما خو د دواړه کتابونه داسې وو چې دا کله چاپ شو نو دا چاپ 100 میاشتو پس بیا ما سره نه و او چونکې ما خپل کتابونه چرته کتابتون له نه دي ورکړي، دوکان له مې نه دي ورکړي یا مې خرڅ کړي نه دي، خو زما ملګري او زما چې کوم خپلوان دي د هغې ټولو دومره ادبي ذوق دی چې زما هغه کتابونه ډېر زر ختم شوي وو او دغه زما چې کوم نږدې مینوال دي فقط هغې ته رسېدلي. نه ما چېرته چا شاعر ته کتاب لیږلی دی، نه مې چېرته سندرغاړي ته لیږلی دی. نو زه دغه ته به کامیابي وویم که ناکامي به ورته وویم یا به دې کې زه څه وویم چې کوم کتاب زیات خلکو خوښ کړی دی. خو ما دغه هڅه د دې لپاره کړې ده چې پښتو زمونږ ژبه ده او د دې په مونږ باندې ډېر زیات حق دی. نو دغه پښتو ژبې له دغه څو ټکي ما لیکلي دي. بس دغه مخې څو ټکي دې په دریابونو بدل شه. وقار صاحب که یوه پوښتنه ما ته ودرېده مخې ته، که چېرته یو کتاب څوک واخلي په پیسو هغه به ډېر ښه وي او که چاته تحفه ورکړل شي؟ ځکه که تحفه ورکړل شي هغه ویړیا وي او که چېرته په پیسو واخیستل شي هغه په پیسو وي. د دې لوستونکي به په کومه وجه زیات شي چې ویړیا ورکړل شي او که په پیسو واخیستل شي؟ یاره جی دا خو داسې پوښتنه ده چې هغه یو څوک پوهه سړی وایي چې په کتاب باندې پیسې ورکول دا په ځان باندې سرمایه کاري کول دي. نو په کار ده زما چې چېرته هم زه زما صرف دغه یو شوقي چې زه ځان له کتاب اخلم او هغه په پیسو اخلم، یا زما چې کوم ملګري دي کوم شاعران دي د هغوی کتابونه چاپ شي نو زما خو اول دا کوشش وي چې زه د هغوی نه ډېر کتابونه په بیه باندې واخلم. خو که ډېر نه وي نو یو کتاب د هغوی ضرور زه په بیه اخلم. خپله خو زما دا احساس دی چونکې د پښتو کتاب څوک نه اخلي، د هغې مارکیټ نشته. شاعران داسې وي چې هغه د خپل رزق پیسې په کتاب په چاپ کولو ورکوي نو د هغې د چاپ په وس هم نه کېږي. نو په کار ده چې سړی کتاب واخلي. ډالۍ خو ډېره ښه ده خو هغه به چېرته یو نیم شتمن شاعر وي چې هغه به خلکو ته کتاب ډالۍ کړي، د هر چا به دا وس نه کېږي. نو زه خو په خپله دغه ویم چې په کتاب
په پیسو اخیستی شي او د کتاب قیمت نشته. دا که د هر څه کتاب دی دا پیسې د دې لپاره ډېر یو وړوکی قیمت دی. مننه. وقار صاحب دلته یو غزل درنه اورو بیا راځو د دیر په حق له پوښتنه درنه کوو. نو ته به اوس موږ ته یو غزل راپېرزو کړي. دغه څو شعرونه ټولو مینوالو ته دې ډالۍ وي چې او تاسو ته هم په خصوصي توګه چې که تقدیر او که تدبیر مې دی په لاس کې، که تقدیر او که تدبیر مې دی په لاس کې، محبته ستا جاګیر مې دی په لاس کې. د مودو نه ورته چغې وهم جاړم، د مودو نه یو تصویر مې دی په لاس کې. د مودو نه ورته چغې وهم جاړم، د مودو نه یو تصویر مې دی په لاس کې. او زه اشرف یمه په واړه مخلوقاتو، هم منکر او هم نکیر مې دی په لاس کې. ته به څو پورې سیالي را سره وکړي، اخونخېل یمه ټول دیر مې دی په لاس کې. دیر مې دی په لاس کې. ته به څو پورې سیالي را سره وکړي، اخونخېل یمه ټول دیر مې دی په لاس کې. او دا سړی خو څه بې پیره شان سړی دی، دا سړی چې وایي پیر مې دی په لاس کې. دا سړی خو څه بې پیره شان سړی دی، دا سړی چې وایي پیر مې دی په لاس کې. زه د نورو تماشو یم وتلی، د یار غمه ستا زنځیر مې دی په لاس کې. زه د نورو تماشو یم وتلی، د یار غمه ستا زنځیر مې دی په لاس کې.